خود به وي جاهل په ژوند ژوند کې یې قلم نسته خود به وي جاهل په ژوند کې یې قلم نسته راغی مدني جانان دې سړي کې چم نسته سلامونه او ښې چارې خوږو لیدونکو ستاسو د روغتیا په هیله سمیع الله غفران یم د ځانګړو ادبي مرکو لړۍ دوام لري په ترڅ کې نن د چمن د سیمې ځوان شاعر او لیکوال ښاغلی نظامالدین مدني صاحب مېلمه دي نورې پوښتنې به د ښاغلي مدني صاحب څخه کوو مدني صاحب د سلام تر څنګ تاسو لیدونکو او اورېدونکو ته په بشپړ ډول خپل ځان وروپېژنئ تر ټولو لومړی تاسو ښاغلی هڅاند سمیع الله غفران صاحب او وروسته د فیسبوک د نړۍ ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او وروسته زما پیژندګلوي په ډېر لنډ ډول ده نوم مې نظام الدین دی قلمي نوم مې مدني دی چې په کندهار کې مې غوره کړی دی او ځای مو چمن دی استوګنځای نو زوکړه مې ګلستان ده مدني صاحب تاسو د خوږ غږ خاوند یاست ځینې ملګري ستاسو د غږ ستاینه زیاته کوي غږ کې مو څه ګډ کړي دی چې دومره زیات خوږ دی لومړی خو د ملګرو ښکلی نظر دی وروسته د مور پلار دعا ده بس د همدا دوه چې سره ګډ سي په خپله هر څه ښکلي کېږي مدني صاحب شعر و شاعري مو کله راپیل کړې ده دغه ادبي ډګر ته کله راغلي یاست د شعر زما په اند د زور کار نه دی ځکه چې دا له درده خیږي ډېری داسې خلک ما لیدلي دي چې کوښښ کوي چې شعر ولیکي وایي چې موږ دغه شعر باید څنګه ولیکو مګر چې شاعر به دته هغه کوم ترتیب و طریقه ورته وښیي له هغه څه وروسته یې د التنسي پر برابرولی نو دا شعر یو فطرتي ورکړه ده د خدای له لورې دا یو قدرتي ورکړه ده نو په دې خاطر ما له ډېر کوچنیوالي څخه چې درته وایم چې شپږ نوي پنځه نوي داسې کلونه وه په هغه شپو کې ما شعر لیکی خو دا نه وه راته معلومه دغه سندرغاړي یا دغه نعتخوانان دغه مې اورېده نو هغه خو بیا هغه کومه ولسي شاعري چې کوي په هغه کې خو بیا دوی لومړی مطلب وي وروسته بیا دوی دغه مصري دوې وراچوي نو ما هماغسې ترتیب ورکاوه تشبیه استعاره کنایه مجاز دا شیان خو مې پېژندل هم نه نو دغه سره را روان وم دا تر اوسه پورې بس د ملګرو سره د ملګرو مینه ده مدني صاحب زما د معلوماتو اړوند تاسو طنزیه شاعري هم کړې ده طنزیه شاعري اوس هم کوئ که نه هغه ته مو د پای ټکي ایښی دی وختي لا یاره مخکې مو داسې څه لیکل برای مخصوصا هم په خپلو کتابچو کې ګرځېدم چې ما ویله زه داسې یو څه شعرونه سره راټول کړمه په مخه راتله چې رښتیا سي اوس هم دلته شاته راته پروت دی خو ډېر وخت کېږي نه مې دی لیکل ځکه وخت د طنزیه شاعري نه دی د ټولو شعرونو شمېر مو څونه دی که چیرې زه ټول سره راغونډ کړم شاید تر 2 کتابو واوړي خو دا چې ما هر شعر لیکلی دی پر هغه ځای مې پرې ایښی دی بیا مې نه دي ورپسې کتلي دا چې هر لامل یې بولې تر ټولو لوی لامل یې دا دی چې ما خپل شعر ته تر اوسه پورې ارزښت نه دی ورکړی هغه کوم شعرونه چې تا لیکلي دي اوس په لیکلې بڼه در سره نسته کوم شعرونه چې ما لیکلي دي په دا اوس کې چې مې څه لیکلي دي دا لږ وخت کې میاشتې یوه نیمه دوې کې یو څه را سره سته خو تېر چې مې لیکلي دي په هغه د چمن ګلونه کوم کتاب چې د ملا عبدالسلام اخوند ولسي کتابتون له لورې چاپ سو په هغه کې زما یو 3 شعرونه چاپ سوي دي نو هغه لا اوس ما سره په لیکلې بڼه نسته شعري ټولګه مو نه ده چاپ سوې شاعري مو زیاته ده د شعري ټولګي د نه چاپ لامل که راته په ګوته کړئ یو ډېر مهم ټکي ته دې اشاره وکړه شاید دغه زما ځواب د ډېرو نوو ځوانانو لپاره یو ډېر فایدهمند ثابت سي ما به ته چې به چا ویله چې دا شعرونه سره راغونډ کړه یو کتاب جوړ کړه داسې ترتیب ورکړه ما به ویله چې زما شعرونه خلک ګوري ولې کاروان نه ګوري ولې درویش درانۍ نه ګوري ولې رحمان بابا نه ګوري حمزه ولې نه ګوري نو دا ټول شاعران به مې داسې نامه په نامه ورته یادول نو ما ویله شعرونه خدای دې د هغو شعرونه دي زموږ د خواسې د تر قلم لاندې یو تورې دي لیکلي دي نو په دې خاطر ما د خپلو شعرو ته ارزښت نه ورکاوه لیکن داسې یو څه وخت مخکې
استاز ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب راغلی و کتابتون کې ناست و، نو بیا د شعرو اړوند خبرې رالې، بیا د زما یو شعر و دوه واورېده. ده راته وویله چې زه لوی اختر ته ستا څخه یو کتاب شعرونه غواړم. نو ما ورته وویله، ما همدغه خبره بیا تکرار کړه، ما ویله چې زما شعرونه خلک ګوري ولې نور نه ګوري. ستر ستر ښه شاعران، مبارز، رزمي بزمي هر رنګه شاعران په پښتنه سیمه کې شته. دی یو ډېر ښه ځواب راکړی، زما ولګېدی. ځواب یې دا و، ده وویله چې دا معنا نه ده چې یو څوک دي د حمزه بابا شعر وګوري ستا شعر دې نه ګوري، نه، دا ستا د شعر د لیکلو دا د کتاب پیل دی. له دې څه وروسته انسان کولی شي پرمختګ وکړي. که ته نن په شعر کې ناست یې، د شعر کتاب نه جوړوې، نه یې راباسې، وړاندې کوې نه ولس ته، نو ته سبا د هېڅ څه کار نشې کولی. نو ځکه ده وویله چې زما لومړني کتابونه چې ته وګورې، ما په هغې کې ښه شعرونه دا لیکلي دي، خو بهرحال ما هېڅ دا فکر نه دی کړی چې څوک یې ګوري که نه ګوري. اوس هغه دی د بیخي ډېرو کتابو څښتن دی، نام خدا. مدني صاحب، نو تاسو اوس د کتاب په فکر کې یاست او غواړئ چې یو کتاب مو چاپ سي؟ بلې، اوس یې په فکر کې یم، غواړم چې یو ټولګه راووځي. نوم ورته غوره کړی دی؟ لمر په ماځیګر کې. دا ستاسو د ناچاپ شعري ټولګي نوم دی؟ بلې، انشاءالله. ډېر ښه. درنو لیدونکو او ګران اورېدونکو، د ځوان تاند شاعر ښاغلي مدني صاحب تر دا مهاله پورې ګڼ شمېر شعرونه لیکلي دي، خو د نوموړي په وینا دی در اوسه پورې ځان ته شاعر نه وایي، ځکه در اوسه پورې کومه شعري ټولګه نه ده چاپ سوې. مدني صاحب، ګڼې پوښتنې پاته دي، خو اوس څه خواږه درڅخه اورو، لیدونکي او اورېدونکي حتما په تمه دي. نو پر سترګو قابل د آدم وتی دی، حابل وژنې لګیا دی. قابل د آدم وتی دی، حابل وژنې لګیا دی. چې نه یې مني روغ ګرځي، قایل وژنې لګیا دی. او له کرکې راته پیښه ده په سر کې د زلمیو، له کرکې راته پیښه ده په سر کې د زلمیو. تر جهل قدم اړوي، جاهل وژنې لګیا دی. او د قتل او قتال نارې دي، یو نوم دی یو بل نوم. د قتل او قتال نارې دي، یو نوم دی یو بل نوم. د هر دویم توپک لاس کې قاتل وژنې لګیا دی. او د لوی دریاب په غیږه کې څپو په څرخ اخیستی. د لوی دریاب په غیږه کې څپو په څرخ اخیستی. بدل له توپان نه اخلي، ساحل وژنې لګیا دی. او په خپله یې ژوند تیر کړ د فراق په پنجرو کې. په خپله یې ژوند تیر کړ د فراق په پنجرو کې. د وصل دښمني کاندې واصل وژنې لګیا دی. ډېر په زړه پورې یو شاعر او لیکوال دپاره کره پښتو ویل، د پښتو کره لیکدود او کره ګړدود کارول تر کومه کچه پورې مهم دی؟ د شاعر لپاره، د ادب لپاره پښتو کره چې کره وي، ځکه عامه پښتو خو عادي وګړی وایي، او ادب عادي وګړی نه دی، دی په ولس کې بیل دی. ځکه خو موږ وده ته و شاعر ته د ولس سترګې وایو. نو په دې خاطر زه له ډېره وخته په دې اند ومه چې ما ویله چې ادب تر ټولو لومړی باید د پښتو لیکدود ډېر کره کړي. که څه هم زموږ د او ستاسو د پښتو په لیکدود کې ډېرې مسلې روانې دي، خورا بحثونه موږ او تاسو پر کړي دي پر دې باندې. بره پښتونخوا ده او کوزه پښتونخوا ده، او په دې کې بیا دننه کم کسان دي همزهواله یې په دې کې ډېر غټ مشکل روان دی چې څوک یې په پیل کې کاروي، څوک یې په یوازې د پیر په امر کې کاروي، او دغسې د دې مشکلات ډېر دي. خو زه وایم ادب باید په دغه شیانو کې ډېر دقیق واوسي، ډېر ځیرک واوسي، چې دی له عادي وګړي رابیل سي. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې د پښتو لیکل، ویل او تر نور رسول دا ټول د ادب کار دی، او دی باید تر سره په پوره توګه ورسي. او څه ډول پرتله کوي پښتو د اوس او د پخوا سره؟ اوس د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، ټلویزیون، راډیو او د دې ترڅنګ د ورځپاڼې په راتګ سره پښتو څونه وده کړې ده د پخوا په څېر؟ زه په خپله په دغه کې تجربه لرم. د 1915-16 کاله مخکې زموږ ډېری ملګري په دې شي کې ډېر پاته وو. ان چې دغه لوحې به لیکلي وې، یا به کله دغه یو څه پر ټوکرانو باندې بیا خط لیکلی و،
نو په دا خط کې به په پښتو کې تر ټولو غټ مشکل د پښتو په لیکدود کې د یګانو ده. دا یې یو ډېر غټ مشکل رامنځته کړی دی او دا یې بیا کوم مشکل رامنځته کړی دی دا د ګړدود مسله ده. ځکه پر هر 40 کیلومترۍ باندې ګړدود بدلیږي نو دی چې بدل سي په پښتو کې بیا د یې غټ مشکل روان دی. نو په دې خاطر باندې پخوا دا یو ډېر غټ مشکل و چې هر ځای به دې داسې یو لیکنه ولیده په لیکنه کې به خامخا یو مشکل پروت و او اوس بیا خاص کر یو خو د افغانستان سیمې دي او په دې کې بیا په خاص کر بار پښتونخوا لوی کندهار هغه خو له وخته تکړه دي ځکه هغه په خپله هر څه په پښتو دي او د دوی رسنۍ د دوی زده کړې او د حکومت له لوري و دې ته مثلا هغه د پوره توجه ورکول کېږي. مشکل خو دا خوا ده په دې خوا کې خو دغه شی نشته. هر انسان کوشش کولی سي چې دی په خپله ځان تر یو ځایه ورسوي په خپله یو زده کړه وکړي تر یو ځایه وځغلي. نو زموږ سیمه په دې شي کې اوس ډېره پیاوړې سوې ده. مدني صاحب د شعر لپاره کرکتنه څونه مهمه ده؟ باید هر شعر تر کرکتنې لاندې ونیول سي او د هغه څخه وروسته بیا د لوستونکو سره شریک سي که نه د هر شعر لپاره کرکتنه مهمه نه ده؟ په تېر وخت کې شاعرانو دا نه کول. په ځانګړې توګه هغه شاعران چې موږ او تاسو په بابا او په استاد ورته وایو هغو چې به کوم څه ولیکل هغه یې کتاب ته راوړل او هغو داسې کسان هم شاید نه درلوده چې دې ته اصطلاح ورکړې وی او بیا په هغه شپو کې شعر یا شاعران دا ډېر کم هم وه په ډېر لږ تعداد و. دا خو دا اوس الحمدلله دا انسانان چې ډېرېږي هر څه کې ډېرېږي نو هم شاعران ډېر سوه هم نعتخوانان ډېر سوه هم ترنم والا ډېر سوه هم هنرمندان ډېر سوه. دا د انسانانو د ډېرۍ لامل دی. نو کره کتنه په شعر کې ډېره اړینه ده بې انتها اړینه ده ځکه زه وایم چې یو څوک یو کتاب لیکي باید یو خوږ ملګری شاعر داسې ځیرک ملګری پیدا کړي د هغه تر نظر دا یو شعر وباسي چې د دغه شعر څخه هم د لیکدود ستونزه ووځي هم یو داسې ستونزه چې د ګل واغزی په یوه ځای کې سره راوړي او دا ډېره سره لرې خبره ده. د ګوت په شمېر پوښتنې پاتې دي خو اوس یو ځل بیا څه خواږه درڅخه اورو حتما لیدونکي او اورېدونکي په تمه دي. نو پلنډه د زړګي پر وږو بار وړم چاته نه وایم پلنډه د زړګي پر وږو بار وړم چاته نه وایم لوی غم تر منزله په یو وار وړم چاته نه وایم او خدایه ته یې پټ ساته زما د مینې ښکلی راز خدایه ته یې پټ ساته زما د مینې ښکلی راز زه اوس د جانان په سترګو لار وړم چاته نه وایم او اوس لکه ویشتلی مرغه داسې بې اسرې یمه اوس لکه ویشتلی مرغه داسې بې اسرې یمه اوس خو به شیبه شیبه پرهار وړم چاته نه وایم خیر دی که مودې پکې تېرېږي یو دیدار ته دی خیر دی که مودې پکې تېرېږي یو دیدار ته دی خیر دی تر هغو دا انتظار وړم چاته نه وایم او هسې مدني پر ما د ښکلو باران تل ووري هسې مدني پر ما د ښکلو باران تل ووري ځکه غلچکی زړه کې ګلزار وړم چاته نه وایم. بیخي په زړه پورې ښاغلی مدني صاحب. مدني صاحب ولسي ادب د پښتو لنډۍ غاړې او د دې ترڅنګ د نور ولسي ادب په دغه کې مو کار کړی دی کوم لنډۍ غاړې یا نارې دغه څه مو لیکلی دی که نه؟ ولا ټپې دا مې شی ډېر لیکل دي خو په ټپو کې تر ټولو مهم هغه بنیادي شی څه شی دی هغه دا دی چې په ټپو کې ریا نسته. د ټپو شاعر تر اوسه نه دی معلوم چې هر چا ځکه ټپې ډېری د ښځو له لوري ویل سوي دي. نو ما هم لیکلي دي یو ګړی مخکې هم دلته ګرځېدم په مخه راله هغه بیا ټپیزه وه ګل بې شبنمه مزه نه کا سترګې بې نمه مزه نه کا چېرته چې ځمه مزه نه کا یار مرور مې جرګنه منظوره وینه او داسې اوس راپه یاد سو. نو دغسې ټپې مې هم تقریبا لیکلي دي خو دا اوس کې مې خیال دی چې دا کاکړۍ ته لږ لاس ور واچومه د کاکړۍ غاړې مې هم سختې پر زړه لګېږي او تر ټولو مهم ټکی په دې کې دا دی چې په ټول پښتو شاعري کې چې درد لري هغه هم ټپې دي. مدني صاحب زه پوهېږم چې ټپې یا لنډۍ د نړۍ د پښتو څخه پرته د نړۍ په بل کوم هېڅ ژبه کې شتون نه لري خو دلته زموږ او تاسې لیکوالان او شاعران په یوه شي سره جوړ نه دي ځینې ورته لنډۍ وایي ځینې ورته ټپې وایي که تاسو موږ ته سم ځواب راکړئ چې آیا دا لنډۍ دي که ټپې؟
پر دغه باندې رښتیا هم ډېر مجلسونه سوي دي، په کتابتون کې هم سوي دي، په پښتو ادبي بهیر د وټساپ کوم ګروپ چې دی په دغه کې هم سوي دي. او دا سیمه ییزه اصطلاح ده. بعض سیمې والا ودې ته لنډۍ وایي، بعض ودې ته ټپې وایي. که څوم اختلاف ډېر پکښې دی، زه خپل ان در سره شریکوم. دا مشترک نوم دی، یعنی لفظ واحد، نوم مشترک، شی یو دی، نومونه یې دوه دي یا درې دي. نو په دې خاطر زموږ سیمه ودې ته ټپې وایي، بره پښتونخوا ودې ته لنډۍ ځکه وایي چې د دې یو بیت اوږد دی یو لنډ دی. او پر بل شم اختلاف سره لري، ځینې غاړې بولي او ځینې کاکړۍ غاړې بولي. کوم څوک چې غاړې ورته وایي هغه دلیل دا دی چې یوازې دا د کاکړستان یا د کاکړانو نه دی، د ټول پښتانه دی. خو کوم څوک چې بیا کاکړۍ بولي هغه وایي چې نه، دا لومړی له کاکړستان څخه یا له کاکړانو څخه راپیل سوي دي. په دغه اړه مو نظر څه دی؟ دا خو مهم ټکی دی. ځواب دوی هغه دی خپله ویلی دی چې کاکړۍ واقعي راوتلي د کاکړانو له سیمې دي، د کاکړانو له خولې څخه دي. او اوس که یې زه لیکم هم یې هغه د دې ثمر یا هغه نتیجه پایله کاکړانو ته ځي، که یې ته لیکې هم ځي. نو که چیرې یو سړی غاړه ورته ووایي، دوه غاړه ورته ووایي، 10 کسان ودې ته کاکړۍ غاړه وایي. مدني صاحب، پوهېږم چې شعر و شاعري یا په ځانګړې توګه ولسي ادب لنډۍ په ځوانانو کې جذبه راولي، او موږ او تاسې پښتنو زیات جنګونه هم له دغه وجې ګټلي دي. په اوسني وخت کې شاعر د سولې په راتګ کې، د امن په راتګ کې څومره رول ادا کولی شي؟ دوی څنګه کولی شي چې خلک سولې امن ته وهڅوي د خپل شعر له لارې، د خپل نظم او د خپل لنډیو کاکړۍ له لارې؟ ډېر مهم ټکی. سوله واقعي په ننني دور کې هر هغه ستر نعمت دی چې ټول انسانان ورته لپه په دعا دي. په ځانګړې توګه پښتانه چې په هر لمانځه کې زه وایم چې ډېر لږ پښتانه به داسې وي چې دوی لاس پورته کړي او د سولې دعا پکښې ونه کړي. نو موږ خو تل دا وایو چې یا الله سوله، یا الله سوله. او دا چې تا پوښتنه وکړه د ادب اړوند، د شاعر اړوند، چې شاعر په دې کې کوم رول باید ولوبوي، ځکه خو شاعر د ولس سترګې دي. شاعر ولس و شاعر ته چې په کوم نظر ګوري، شاعر باید د دې انعکاس، د دې ترجماني په یو داسې ښه توګه وکړي چې کوم د جنګونو، د بزم، د حماسې، دا کوم مشکلات چې را روان دي، دا د یو ګړي دپاره شاعر پر سایډ کړي، پر څنګ یې کړي، پر بغل یې کړي. او د دې لپاره دی باید د سولې دپاره داسې بیتونه، داسې نثرونه، داسې نظمونه جوړ کړي چې د ولس زړه راپورته کړي. ځکه خو شاعر هم کوښښ کوي چې هغه توري چې په ساده وګړي وایي، دی هغه ته یو داسې جامه ور واغوندي چې د چا پر زړه باندې اثر وکړي. ښاغلی مدني صاحب، د مرکې وروستۍ شېبې دي، تاسو خپل هم ځوان یاست او نورو ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ تر ټولو لومړی پیغام به زه ادیبانو ته ورکړم. زه وایم چې ادیب باید تحمل ولري. کوم ادیب چې تحمل نه درلودی، زه داسې یو څه ورسره په ټکر کې یم. په دې معنی چې په کور کې مشر باید د کشرانو په دې کور کې چې دا څه انسانان ګرځي، د دې ټولو خبره پر ځان باید دی ویسي، نو دی مشر ګڼل کېږي. دغه ولس به بیا ته یې تر منزله رسوي. که دی د یوه کشره سره هم پر خبره ودرېږي، د بله سره هم ودرېږي، د بله سره هم ودرېږي، نو خو د مشرتوب ته تاوان ورسېدی، هغه هم تر منزله نسي رسولی. نو ادیب چې د ولس سترګې دي، په دې خاطر دی باید تحمل ډېر زیات ولري، پر ډېرو شیانو باندې تیرو پاته وکړي. او ولس ته دا پیغام لرو چې په هره دعا کې له الله څخه د سولې غوښتنه کوي. بس چې سوله راسي، انشاءالله وطن ګلې ګلزار دی. ښاغلی مدني صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او ځانګړې ادبي مرکې ته حاضر سواست. له وخت راکولو څخه مو یوه نړۍ مننه. له تاسو هم ډېره زیاته مننه. وخت ستاسو ډېر ارزښتناک دی، ځکه موږ خو هسې هم د امید دنیا ژوند دی. تاسو له هغه ځایه رالاست، تکلیف، ګرمي او دغه ستړیاوې، دا مې ویوړه، او دا ټول تاسو کوئ د پښتو په خاطر، ځکه پښتو ته موږ د مور درجه ورکوو. نو بس چې د مور په خاطر یا د مور په خدمت کې څوک تر هره ځایه پر ځي، پر هغه تګ، پر هغه ستړیا، پر هغه ګرمۍ، پر دغه باندې خوند اخلي.
ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو او اورېدونکو دا و ځوان تاند تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی نظام الدین مدني صاحب چې زموږ سره یې په زړه پیوند ادبي خواله درلوده. د ښاغلي مدني صاحب تر دا مهاله پورې ګڼ شمېر شعرونه ښاغلي مدني صاحب تر دا مهاله پورې لیکلي دي، خو تر دا مهاله پورې کومه شعري ټولګه نه ده چاپ سوې. د ده په وینا چې د وروسته پورې ځان ته شاعر نه وایي او له همدې کبله یې شعري ټولګه نه ده چاپ سوې، بله نه کومه اقتصادي ستونزه او نه کوم بله ستونزه شته. خو اوس نوموړی د شعري ټولګي د چاپولو په درشل کې دی او ډېر ژر به د نوموړي یوه شعري ټولګه له چاپ څخه راوځي. د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري، په ترڅ کې به یې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او د شعر مینوال راسره مېلمانه وي. ژوندي اوسئ.